الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. پنځم سپاره ده سورة النساء او یایم نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه د جهاد حکم وکړو چې دا خلق دار الله په لار کې جهاد وکړي، ځکه دوی د خپل د دنیا ژوند د آخرت په عوض کې دا خرج کوي، او څوک هم د الله په لار کې جهاد کوي د شهید شو یا په کافرانو باندې غالب شو، الله وایي زه ورته اجر عظیم ورکم. او اے مسلمانانو حکیمانو، ستاسو د پاره څه شوي چې تاسو جهاد نه کوئ د الله په لاره کې؟ کمزوري خلق، سړي دي، زنانه دي، ماشومان دي، هغوی دا فریادونه کوي الله د دې ظالمانو نه موږ خلاص کړي او د خپل طرف نه زموږ لپاره دوست وګرځي او امدادي راله وګرځي. اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. آیت نه ګوري هغه کسانو ته قیل لهم چې دې ته ویل شو کفوا ایدیکم، تاسو بن وساتئ خپل لاسونه د کافرانو سره د جنگ کولو حالا. مکی دور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څلوېښتو کالو په عمر کې نبوت دا میلاو شو. په هغې باندې په سړو کې اول ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا راوړو، په زنانو کې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها فی ایمان راوړو، او په غلامانو کې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه فی ایمان راوړو، او په ماشومانو کې الکانو کې حضرت علی کرمه الله وجهه رضی الله تعالی عنه فی ایمان دا راوړو. نو دې کافرانو ځکه هر طرف ته کفر خاندان کې بچرته یو کس نیم مسلمان شو، د کافرانو ظلمونه دا ډیر زیاتو په مسلمانانو باندې. یو ځل عقبه بن ابي معيط بدبخت داناله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سټ ساده ورواچو او داسې تاوکو، وای دې ځلې په خلکو کې اختلاف پیدا کو چې زړه کار تمام کړ. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورله یو ګوسه الله ورکړه. آیت هغه سره قتل چې هغه خلکو ته وایي چې لا اله الا الله دعوت خلق ته ورکړي. نو په دې کې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې کوم زیو د مخکینی کوم خاوند حارث بن حاله، نو هغه نه چې دی عقبه بن ابي معيط د نبی عليه الصلاه والسلام ته تکلیف رسولې دي، نو هغه ورسره چې جنگیدل شروع کړل ان تر دې چې دغه حارث بن حاله د شهید شو. اسلام کې اولی شهید په سړو کې دا د حارث بن حاله رضی الله تعالی عنہ، او په زنانو کې سمیه رضی الله تعالی عنها دا و. نو الله جل شانه په دغه وخت کې یعنی خامخا سړي ته ظلم ورسره کېږي، نو هغه ځان ملکوم خو چې بس د خپل بدل واخلم. نو مسلمانانو هم دا ویل چې د کافرانو موږ په ظلم کړی چې موږ ته اجازت میلاو شي، نو ښه به خو الله جل شانه ورته وفرمایل چې بس فلحال مکی دا ور دی هر طرف ته کفر دی، د کافرانو په منځ کې وي، نو فلحال تاسو خپل لاسونه دا بند چې دا وساتئ، د کافرانو سره جنگ مه کوئ. نو الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، چې ویل شو دې ته تاسو بند وساتئ خپل لاسونه د کافرانو سره د جنگ کولو نه، او واقیموا الصلاة منځونه قایم کړئ، منځ دا قایم کړئ،
امونز دا اهم رکن دی په اسلام کې. ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله وایي چې څوک قصدن عمدن یو منځ دا قضا کړي دا کافر شو، په دې باندې ښځه طلاق شو او دا چې اوس قتل کې ځکه مرتد شو. خو د نور ائمه په نسبت باندې وایي قتلوي ما ځکه ګناه کبیره وکړه مونږ یې پرېښودو، کار یې ډېر غټ وران کو ځکه مونږ یې پرېښودی دی. زمونږ احناف هغه جیل ته واچوي او هغه وخت پورې جیل ته واچوي چې دا توبه وباسي، دغه مونږ ورته قضا راوړي دا مونږ کې توبه وباسي چې آینده لپاره زمونږ چې دا نه پرېږدم. نن مونږ چې دی په معمولي باندې څو مونځونه دا ځای کوو، د مونځ اړو خیال را سره چې دی دا نه وي نو چې مونږ د خپلو مونځونو اهتمام وکړو. ځکه مکې دور کې د مسلمانانو ته دا حکم واقیم الصلاة مونځ تاسو قایم کړئ. حدیث شریف کې راځي چې کله ماشوم دا د 2 کالو شي نو دې ته د مونځ حکم کوي او چې کله د 10 کالو شي نو پرې مونځ نه کوله باندې تاسو وهئ. د امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صاحب درس ابن والله مرقد ذکر کړی دومره وه چې د زخمی خوشي کنه. نن موږ خپل ماشومان هغه ته لاول د مونځ حکم نه کوو، مونځ ورته یادونه، د مونځ فرایض هغه ورته یادونه، د مونځ د واجبات هغه ورته یادونه. یو کار مطلب دا دی چې دا په مونږ باندې ودروا، دا مونځ ورته زده کا، د مونځ فرایض ورته زده کا، د مونځ واجبات دا ورته زده کا، دا سنت ورته زده کا، مستحبات دا ورته زده کا، دا د طریقې ورته چې هغه زده کا. زمونږ سره دا غم چې دا نه الله دې دا غم زمونږ سره دا فایده کی او دې چې کله د 10 کالو شو مون نه کوي نو تاسو چې دا وایي مونږ چرته خپل ځې په مون باندې نه دی وهله، کو بل کار وران کړی دی دنیوي کار هغه باندې مونږ رټلې دی وهله نه خو مونږ چې په خو نه مونږ نه دی وهله. سهار مونږ جمعه ته راځو خبرکی کو بنا زمونږ بچی چې هغه په کورونه کې پراته دي چا ورته نه دی ویلي، بس دا ورته وي ډېر مونږ ورته احسان هم ډېر خپل کوخه خیر دې مکه چې د جهنم ته ورغورځي. ځکه چې کم سړی مونږ نه کوي په د باندې د جهنم ور چې دا بلیږي وای مکه خیر دا خوب خراب نشي، دا خوب دا ډېر اهم دی او جهنم ته ورغورځي. دا زمونږ د خپل بچو سره رحم دی، دا رحم نه ښه دا د خپل بچی سره ظلم دی. د جهنم نه بچ کا دنیا کې د باندې تکلیف تیر شي خیر دی سخت لري تیر شي، د دنیا سخت خدوم رڼا بس وخت پورې به ختم شي، د آخرت سخت دی ختمېږي نه. مکی دا ورکه دا چې واقیم الصلاة اوس په حال منځ قائم کړي واتو الزکات او زکات ورکړي خپل مالونو. فلما كتب پس هر کله چې فرض کړل شو عليهم القتال په دوی باندې جنگ اذا فريق منهم ناس په وډل د دوینا يخشون الناس چې دوی یریدل د خلقونه د خشیت الله د الله د یری بشان او اشد خشیه او یا ډیر زیات په اعتبار د یری باندې. نو امام رازی رحم الله هغه دینه منافقینو ډله او منافق سره دا یریږي. خو امام اهل سنت شیخ سره پاکستان صاحب درس نور الله مرقده ذکر کړی دی چې دینه مراد یعنی کوم مؤمنان مشینو مؤمنان دا تبعیه لري. لکه چې کله موسی علیه السلام کو تور تلا الله ول نبوت ورکو نو موسی علیه السلام ته او فرمایل دا همسا دا واچو چې کله هغه همسا وګرځونه دا غن اجدها جوړ شو. موسی علیه السلام ته دا څه واپس الله جل شانه ورته आवाज وکړ چې بیرته راوخل. نو دې ته ویل کېږي تبعیه یا مار لړم وغیرہ دې خلک یې دا تبعیه لري یا د شپې راوځي تبعیه لري دې ته نو کو تبعیه لري په دې کې دغه نشته. مسلمانانو دا مراد مسلمانانو وقالوا دي ربنا اذا من غربا دا منافقان وصول ربنا اذا من غربا لما كتبت علينا القتال دا قول وصل منافقان دي اذا من غربا تو ولي فرض کو من باندې jihad لولا اخرتنا ولتا من دورست نکو الى اجل قريب اغنيتي نزديتا. الله جل شانه نبی علیہ السلام ته فرمایي قل ورته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم متاع الدنيا د دنیا سامان قلیل لګر څلور بادشاہان په دنیا باندې ترشی په ټوله دنیا باندې بادشاہي کړی دوه کافرانو بخت نصر او نمرود او دوه مسلمانانو سليمان علیه السلام او ذوالقرنین هغه په دنیا کې نن نشته. دا کوم واقعات چې موږ په قرآن کې بیانوي دا نشته، یو قسم دا نشته. دا قارون له الله دومره مال ورکړي چې هغه د خزانو چابیان دا به یو جماعت چې وچته ولي باغې باندې درنوي لتنو بالعصبه
خو هغه کارونه هم نشته سره د خزانو هغه تللی دی نو موږ هم د دنیا نه چې دی د ځو د دنیا له سامان ډېر لږ دی والآخرة او آخرت چې دی خیر ډېر زیات غوره دی لمن اتقى د هغه چا دپاره چې هغه یریږي د الله د الله نه یریدلی ولا تظلمون او په تاسو به ظلم نه کېږي فتیله په مقدار د یو تار باندې فتیل د کجوري د دې زړې په منځ کې چې دا کم تار غونته کېږي د چاوت کې دغه ته ویل کېږي فتیل مراد معمولي شیز دی الم تر الى الذين آیا تنګور هغه کسانو ته قیل لهم چې دوی ته ویل شو کفوا ایدیکم تاسو بن وساتئ خپل لاسونه واقیموا الصلاة او تاسو قائموئ من لرا وآتوا الزکاة او تاسو ورکوئ زکات لرا فلما کتب علیهم القتال پس هر کلا چې پرس کړل شو په دوی باندې جهاد اذا فریق منهم ناسا پای وډلا د دوینا یخشون الناس دوی یریدلا د خلقنا کخشیت الله د الله د یری پشانتی او اشد خشیا او یا زیات په اعتبار د یری باندې وقالو او دویل ربنا ایزمونگا ربا لما كتبت علينا القتال ولتا فرض کو پمونگ باندی جهاد لولا اخرتنا ولتا ورستن کلمونگا الى اجل قریب اغا نیٹی نزدیتا قل ورطوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاع الدنیا د دنیا سامان قلیل لگ دے والآخرت آخرت چرے خیر دیر زیات غور دے لمن اتقا دا اغچار پارا چیریگی دا اللہ نا ولا تظلمونا او بتاسو با ظلم نکیگی فتیلا فمقدار دا یوتار باندی ارم تر الى الذین آیت نگوری اغا کسانو تا قیل لهم چدوی توویلشو کفو ایدیکم تاسو بن وساتی خپل لاسنا واقیموا الصلاة او تاسو قائموی من لرا وآتوا الزکاة او تاسو ورکوی زکاة لرا فلما کتبا پس هر کلا چی فرض کرلے شو علیہم القتالو پدوی باند جہاد اذا فریق منهم ناسا پائی وڈلا ددوینا یخشون الناسا دوی یردلا دخلقنا كخشية الله دا الله دا يري فشانتي او اشد خشية او يا زياد باعتبار دا يري باندي وقالوا او دويل ربنا اذا من قربا لما كتفت علينا القتال ولتا فرسكو پمن باندي جهاد لولا اخرتنا ولتا استنقل منغا الى اجل قريب اغاني تينز ديدا قل ورتوایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاع الدنیا د دنیا سامان چی دے قلیل لگ دے والآخرت اخرت چی دے خیر دیر زیاد غور دے لمن دا اغچا دفارا اتقا چی دے یریگی دا اللہ نا ولا تظلمونا او بتاسو با ظلم نکیگی فتیلا فمقدار دیوتار باندی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الله سمل سمرای پر یعنی فرفر د عمل کولو توفیق رکړي فل رضا خپل تعلق خپل محبت را نصیب کړي الله د دنیا او آخرت خوشحالي نه را کړي د غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کړي الله په رمضان المبارک کې زمون کامل مغفرت وکړي الله د جبرئیل علیه السلام د اخرونو موږ محفوظ کړي الله څومره مسلمانان دي د ټولو کامل مغفرت چې غ نصیب کړي الله خپل رحم کرم فضل الله باندې وکړي خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کړي الله د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت وکړي الله دا غیبی مدد او نصرت چې هغه کې الله خپل مدد ورسره شامل حال کې د اسرائیل امریکا الله تینس نابود کې الله داسې عذاب پیراول سمجي ته په عادیانو سمودیانو باندې هغه راوستلو الله دغه فلسطین الله د اسرائیل د ظلم نه چې هغه نور محفوظ کې الله ته زمونږ ناراضه شي دا سره ناراضه شي بیران ناراضه شي مر په کوم ټول مسلمانانو ته چې کلمه نصیب کړي لا اله الا الله